نصیر احمد احمدي هغه نوم چې پښتو کیسې او ناول ته یې نوی رنګ ورکړ او د خپل روان، ساده او انځوریز نثر له کبله یې د زرګونو لوستونکو په زړونو کې ځای وموند. نصیر احمد احمدي په 1453 لمریز کال د غزني ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د ملک غلام رسول کلا په کلي کې د فتح الله احمدي په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې وکړې، خو وروسته کابل ته راکډه شو او په کابل کې یې ښوونځی پای ته ورساوه. جګړو او ناخوالو د ده ژوند ډېر سرګردانه کړ. کله کلي ته ستون شوی، کله معلمي کړې. پېښور ته د هجرت پر مهال یې د زراعت او بڼوالۍ په برخه کې له یوې موسسې سره 2 کاله کار وکړ. په 1491 لمریز کال د کانکور ازموینې له لارې د کندهار پوهنتون زراعت پوهنځي ته بریالی شو. د پوهنتون چې 1 کال تېرېدو د جګړو له کبله وتړل شو. احمدي صاحب اړ شو چې ایران ته په مزدورۍ پسې ولاړ شي او هلته سختو او درانو کارونو ته اوږه ورکړي. همدا د ژوند ستړیو سفرونو او ستړي ژوند د ده قلم ته ځانګړی ځواک وروباښه. احمدي له ماشومتوبه د ښاپیریو او پیریانو له کیسو سره جوړه وه او له خپلې انا به یې دا کیسې ډېر په شوق اورېدې. په ځوانۍ کې له پولیسي ناولونو سره مینه پیدا شوه. کله چې لومړۍ کیسه ولیکله، څوک نه و چې ورته لوستلی وای. یوه ورځ یې کور ته د پښتو ژبې لوی شاعر استاد محمد صدیق پسرلی ورغی. د خپله کیسه ورته ولوسته. هغه ډېر وستایه. د کیسې خوبۍ او خامۍ یې ورته وښودې او بیا یې کیسه له ځان سره کابل ته یوړه او هلته چاپ شوه، چې همدې هڅونې دې ته لاره پرانسته چې احمدي څخه د پښتو ژبې یو لوی ناول لیکوال جوړ شي. د ده په ژوند کې شاوخوا 25 اثار چاپ شول او د هغه وروستی ناول د غڼې ځاله و چې د ده تر مرګ وروسته چاپ شو. د نیکه په نوم ناول یې د میرویس خان نیکه د مبارزې کیسه وه او د بغدادي پیر چې وروسته د ځینو حساسیتونو له کبله په ډیوډ جونز بدل شو. د امان الله خان د واکمنۍ او پاڅونونو یوه داسې کیسه وه چې د لوستونکو لخوا یې ډېر تود هرکلی وشو او د دې ځینې ناولونه نورو ژبو ته هم وژباړل شول. احمدي صاحب به ویل، افغانستان داسې یو هیواد دی چې د کیسو لپاره پکې د موضوعاتو کمی نشته. د لیکلو لپاره ډېر څه لرو. د په خپلو کیسو کې د خپلې ټولنې ناخوالې، دردونه، د ښځو محرومیتونه په ډېر رښتیني ډول انځور کړل. د ده د نثر ژبه ژوندۍ او انځوریزه وه. د ادب پوهانو په وینا د ده نثر داسې و لکه فلم چې ګوري. انسان یې په لوستو له ځانه سره اخیسته او لکه هر څه چې په 5 واړو حواسو حس کوي. د پښتو ژبې تکړه کیسه لیکوال ایمل پسرلی احمدي صاحب د پښتو ژبې رحمان بابا بولي، چې په لوستو او نالوستو کې یو شان شهرت موندلی. زما په ګمان نصیر احمد احمدي زموږ د کیسو رحمان بابا و. دا تشبیه ښایي په لومړي نظر مبالغه ښکاره شي، خو که د دواړو د نفوذ څخه او له ولس سره یې اړیکه په پام کې ونیسو، شاید بې ځایه به نه وي. لکه څنګه چې د رحمان بابا شعر د لوستو او نالوستو خلکو ترمنځ یو شان منل شوی و او د متلونو غوندې د ولس د ژبې برخه شو، همداسې نصیر احمد احمدي هم د داستان له لارې د ولس په زړونو کې ځای وموند. د هغه ناولونه یوازې نه لوستل کېدل، بلکې له یوه لوستونکي څخه به تل بل ته په شوق سپارل کېدل او د ده د هر نوي اثر د خپرېدو لپاره به لوستونکو ورځې شمېرلې. کتاب خپرونکو هم له ده کتاب غوښتي چاپ یې کړي. زما یادېږي څو کتاب خپرندویو زه وسیله کړم چې د دوی د نوي چاپ یا د نوي ناول د چاپ چارې خپرې کړي، خو ده هر وار راته وویل هغه خپرندوی چې په ناپېژندویي کې یې منلی وم اوس ترې نه وړم. د نصیر احمد احمدي د دې محبوبیت لاملونه بې شمېره دي، خو زما په ګمان تر ټولو مهمه ځانګړنه یې دا وه چې د ولس په ژبه یې لیکل کول او د ولس د خوښیو، دردونو، کړاوونو او ویرونو خبرې یې کولې. هغه د داسې خلکو کیسې لیکلې چې لوستونکي ورسره اشنا وو. د هغوی غمونه، ارمانونه، مینې،
بیلتونونه او ورځنۍ ستونزې د داستان په ژبه انځورولې. ځکه نو لوستونکي به د هغه په هر ناول کې د خپل ژوند، خپل کلي او خپل چاپیریال یوه څنډه موندله. احمدي له لفظي صنعتونو او پیچلو تعبیرونو سره هم چندان لیوالتیا نه درلوده. د هغه باور دا و چې د داستان ژبه باید روانه، سپېڅلې او طبیعي وي، داسې چې د کیسې او لوستونکي ترمنځ د ژبې دیوال جوړ نه کړي. همدا لامل و چې کلاسیک او ساده داستاني سبک یې غوره کړی و. خپله یې هم هغه کیسې خوښولې چې په روانه ژبه لیکل شوې وې او د پیښو په تسلسل ولاړې وې، هغه چې د ژبې د پیچلتیا له امله د لوستونکي پام د کیسې واړوي. د لیکوالۍ په باب یې تل یوه مهمه سپارښتنه کوله، ویل به بیان مه کوئ، انځور جوړ کړئ. ده غوښتل چې لیکوال د پیښو او احساساتو د تشریح په ځای صحنې داسې ورغوي چې لوستونکی په خپلو سترګو وویني. خپله یې هم همدا اصل په خورا مهارت پلی کاوه. د هغه انځورونه روښانه، ژوندي او د درک وړ وو. داسې انځورونه چې لوستونکی نه یوازې لولي بلکې ویني، احساسوي او ورسره ژوند کوي. همدغه ځانګړنې وې چې نصیر احمد احمدي یې د معاصر پښتو داستان د تر ټولو ولسي او محبوبو لیکوالانو په کتار کې ودراوه. که رحمان بابا د شعر له لارې د ولس ژبه او احساسات جاویدانه کړل، نصیر احمد احمدي هم د ناول او کیسې له لارې د همدې ولس ژوند، درد او هیلې په داسې ژبه بیان کړه چې تر ډېرو کلونو به د لوستونکو په حافظه او زړونو کې ژوندي پاتې وي. روح دې یې شاد وي. خدای بخښلي احمدي د ځوانانو په فکري رغښت کې مهم رول لوبولی دی. ډاکټر احسان الله درمل وایي زموږ ادبیات موږ ته خپل فرهنګ دومره مقدس کړی دی چې موږ پرې هیڅ د فکر کولو چانس نه مومو. خو خدای بخښلي احمدي دغه تابو مات کړ، د ځوانانو په ذهن کې پوښتنې او شکونه راولاړ کړل. زموږ زیاتره ادبیات خصوصا شاعري یا لیکنې، مقالې په دې بوختې دي چې موږ ته خپل فرهنګ، خپل تاریخ او خپل دودونه او رواجونه دغومره مقدس کړي چې موږ په هغوی باندې د فکر کولو هیڅ چانس نه لرو. فکر کوو چې زموږ کلتور، زموږ ژبه، زموږ کړه وړه، زموږ په کورنیو کې روانې اړیکې او ټولې کیسې ټاپ او پرفیکټ دي، په دې کې هیڅ نیمګړتیا نشته او په دې کې د فکر کولو خبره هم نشته. کله چې په کومې ټولنې کې د هر څه شي نه ټابو جوړېږي، هر څه شی مقدس کېږي او د فکر کولو چانس چاته نه ورکول کېږي، هغلته فکرونه هم وده نه کوي، انجماد رامنځته کېږي، خلک بحث نشي کوي. احمدي صاحب دغه تابو مات کړ، د خپلې ټولنې په دغسې مسلو یې لیکل وکړل چې د ځوانانو په فکري بدلون کې ژور نقش ولوبولو او ځوانانو ته یې پوښتنې ور واچولې په خپل کلتور باندې، په خپل فرهنګ باندې او په خپلو کلیوالي او سیمه ییزو اړیکو باندې شک راپورته کړ. هغه یې داسې تصویر کړی چې مثلا ته فکر کوي چې په کلو کې ګرځي، خلک د نږدې نه ګوري، خبرې ورسره کوي، د هغوی ذهنونه لولي، د هغوی په زړونو کې پرتې کرکې، کینې، تربګنۍ، هغه پټ وسوسې، حسد، دغه ټولې داسې تصویر کړل چې موږ ته زموږ د ټولنې یوه داسې څېره وښیله چې ډېر وخت موږ ته نه ښودل کېږي یا حتی پټېږي او په ادبیاتو کې مثبته جلوه ورکول کېږي. نو احمدي صاحب په خپلو ناولونو کې دا کار وکړو چې زموږ ټولنه یې د مختلفو زاویو نه تصویر کړه. د نارینه‌و ظلم، د سیاسیونو ظلم، د فرهنګ ظلم، د ښځو مظلومیت، د حیواناتو سره زموږ چلند، د دنیا د اوسنیو افکارو، د اوسنۍ دنیا سره زموږ چلند او زموږ
وروسته پاتې والی د تعلیم سره زموږ دښمني، همدارکم تاریخي تېروتنې یا تاریخي جنجالونه چې موږ ورسره مخامخ یو، دا ټول یې په ښکلې ژبه، په داستاني ژبه داسې تصویر کړل چې زما په نظر اوس دغه نوي ځوانان چې د احمدي صاحب ناولونه لوستي خپلې ټولنې ته په هغه نظر نه ګوري چې د دې ناولونو د لوستو نه یې مخکې لیدل، یا که چا د احمدي صاحب ناول نه وي لوستی، هغوی به خپلې ټولنې ته په یو نظر ګوري، او چا چې لوستي وي د هغوی په فکر کې به طبعا بدلون وي، زاویه به یې بدله شوې وي، د خپلو خلکو نیمګړتیاوې به ور معلومې شوې وي، او د اصلاح او د سمون فکر به ورسره پیدا شوی وي. نو همدارکم په تخنیکي لحاظ د احمدي صاحب لاره په اوسنیو نوو داستان لیکونکو کې معلومیږي، د نثر، د لنډه جملې، د کلیوالي او سیمه ییز لهجې چې د استفاده ورنه کوله، د دې تاثیر په د نویو داستان لیکونکو باندې محسوسیږي او ډېر واضح محسوسیږي. بلکې زه خو وایم چې نو ځوانانو په د داستان په برخه کې کوم څوک ډېر تعقیب کړی او کوم چاته ډېر عقیدت لري، د کوم ډېر غواړي چې د هغه غوندې شي، هغه احمدي صاحب دی. نو احمدي صاحب هم په تخنیکي لحاظ په ځوانانو باندې تاثیر کړی، هغه تعقیبوي، د هغه سبک، د نثر لیکلو سبک، او هم فکري ډول به کافي ډېر زیات بدلون راوستلی دی. همدارنګه د تاریخي مشاهیرو باره کې، د افغانستان د تاریخ باره کې ډېرې دغسې خبرې چې د احمدي صاحب په لیکنو کې لولو او په نورو ډېرو لیکنو کې نشته. نو د احمدي صاحب اغېز چې دی هم په فکري لحاظ ډېر زیات دی، او هم په هنري او ادبي لحاظ. زه ګمان کوم چې دغسې کسان ډېر کم پیدا کېږي په ادبیاتو کې چې ادبي، هنري او فکري ټولو اړخونو کې په راتلونکو نسلونو باندې ژور اغېز ولري او هغوی ته یوه لاره ورکړی شي. د هغه وروستی ناول د غڼې ځاله و. هغه مهال چې دی د ناروغۍ پر بستر پروت و، د غڼې ځاله ناول چاپ ته تللی و، خو دی یې د چاپ لیدو ته پاتې نه شو. کورونا د 1400 کال د چنګاښ پر 19مه په 40 کلنۍ کې له پښتو ادب څخه یو لوی نصیر او مرستندوی د تل لپاره واخیست. خو نصیر احمد احمدي نن هم د خپلو ناولونو په پاڼو کې ژوندی دی، د خپلو لوستونکو په ذهنونو کې ژوندی دی، او د پښتو ادب په حافظه کې به تل ژوندی پاتې وي.